د ولسمشر غني تازه پیغام له اماراتو څخه ولسمشر غني څنګه له افغانانو څخه بخښنه وغوښتله؟ آیا د ولسمشر غني د پیسو تښتولو تورونه حقیقت لري که نه؟ ولسمشر تازه څه ویلي دي؟ نور جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم، ستړي مشئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غني په خپل یو تازه پیغام کې چې د هغه د ټویټر د رسمي حساب څخه خپور شوی دی، په ده باندې د پیسو د تښتولو تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې تیار دی د نړیوالې ټولنې په مخ کې حساب ورکړي. وروسته له هغه چې اشرف غني عربي اماراتو ته وتښتېده، دا د هغه دویم پیغام دی چې خپروي. ولسمشر غني چې په دې تیښته د سختو نیوکو لاندې دی، په دې پیغام کې ویلي دي چې د افغانستان د خلکو څخه بخښنه غواړي چې په دې ډول حکومت او دورې ته د پای ټکی کېښودل شو. هغه ویلي چې د افغانستان له خلکو څخه بخښنه غواړم چې زما دور هم لکه د نورو افغان مشرانو د ناورین سره پای ته ورسېده. د وړاندې یو ځل بیا د افغانستان له خلکو بخښنه غوښتې ده او ویلي دي چې د افغانستان د خلکو څخه د دې خاطره بخښنه غواړم چې د دوی په ژوند کې مې مثبت بدلون رانووست. اشرف غني چې د طالبانو سره د خبرو لپاره د یو کال څخه ډیر وخت درلود، د واک انتقال حتی د موقت حکومت د جوړېدو څخه هم انکار کاوه او پلویانو یې موقت حکومت ډیره لویه خطا ګڼله، مګر هغه په وروستۍ ورځ داسې کار وکړ چې موقت حکومت هر څه یې صفر ګذر کړل او مستقیم یې واک طالبانو ته وسپاره. په ولسمشر غني باندې نیوکې له همدې کبله زیاتې شوې دي چې د جګړې لارې یې ټاکلې وه، خو اخر یې ملک پرېښوده او خلک په میدان طالبانو رحم ته پرېښودل. قسم پلویان یې وایي چې هغه په ځای تېښته وکړه ځکه چې کابل کې د جګړې مخنیوی وشو، خو حقیقت دا دی چې غني خپله دوره کې د جنگ لپاره پانګونه وکړه، خپل ټول جنگي طلبي په خپل څنګ کې راټول کړل. ان د جو بایډن سره په وروستۍ وینا کې هم د بمباریو د زیاتېدو غوښتنه کوله. هغه په دې پوه و چې پولیس او اردو په کابل کې جګړه نه کوي، چې د حوزو څخه پولیس سهار تښتېدلی وو. نو په دې پوهېده چې جګړه وکړي پایله یې مرګ ده او د تېښتې فرصت هم له لاسه ورکوي. له همدې کبله یې صرف د خپل سر د خیر لپاره تېښته وکړه. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.